کو تعالی درې دعاګانې نه رد کوي لا شک فیهن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې دعاګانې یعنی درې خیرې داسې دي چې د الله چغې نه رد کوي. درې خیرې داسې دي د الله تبارک وتعالی نه رد کوي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دعوت المظلوم، د مظلوم خیرې، د کمزوري خیرې، د بېوسه خیرې د الله تبارک وتعالی نه رد کوي. ګوره یاد وساته په یو سړي دې ظلم وکړو، زیاتې دې پرې وکړو، د هغه وس نه رسي، د هغه وس نه رسي، خو دې زړه ته یو آه د زړه نه وختو او اسمان ته یې بر وکتو الله ته ورسره پوه شه، الله ته ورسره پوه شه. د دغې مظلوم دا چغه دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره خوري. ګوره یاد وساته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا چغې نه رد کېږي دعوت المظلوم. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام هغې یو صحابي ته وصیت کو، خونه ورته کوله. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغې صحابي ته وایي اتق دعوت المظلوم، زما صحابي ځان ګورې د مظلوم د خیرو نه وساته، چېرته د چا د زړه نه درته آزار ونه خېږي، ځکه چې د ده په منځ کې او د الله په منځ کې وي پرده ګورې نه وي، د مظلوم او د الله په منځ کې ګورې پرده نه وي. نو اتق دعوت المظلوم، د بېوسه د خیرو نه ګورې ځان وساته. دا صحابي نبی اسلام خپل صحابي ته وصیت کو. نو یوه خیره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه نه رد کېږي، هغه خیره د مظلوم سړي ده. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ودعوت المسافر، خیرې د مسافر سړي، دعا د مسافر سړي. د مسافر سړي دا زړه ډېر زیات دردمند دي، دا ډېر خفه د دې نه کو دعا خېږي مغه الله رد کوي، کو خیرت یې نه خېږي مغه الله رد کوي. مسافر سړي د مسافر د خیرو نه به ځان ساتي. کور یې پرېښی دی، وطن یې پرېښی، مور یې پرېښی، خور یې پرېښی، خپل بچي یې پرېښي دي، د هغه زړه هره ټیم دردمند دي، د هغه زړه هره ټیم خفه وي. چېرته د مسافر زړه ازار نه کړي. ګورئ خیره به ترې وخېږي، الله تبارک وتعالی به د دنیا او آخرت دواړه برباد کړي. مسافر ولم پکار دی چې ځان دپاره دعاګانې غواړي او پال اسانه چاته ګورې خیرې نه کوي، خیرې دې نه کوي چېرته، ځان له دې دعاګانې غواړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دویمه دعا یا خیره هغه د مسافر سړي ده. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ودعوت الوالدین علی ولدهما، خیرې کول یا دعا غوښتل د مور او پلار د خپل بچو دپاره. مور او پلار لاره پکار دي ګورې چېرته بچو ته خیرې ونه کړي. یو بچو لې پکار دي چې مور او پلار ګورې په خیرو کولو باندې مجبور نه کړي. د مور د خولې نه خیره وتل، د پلار د خولې نه خیره وتل ګورې دا ډایرکټ قبلېږي، په دې په قبلېدو کې اړوس شک نشته دی. پلار خو خیرې نه کوي، خاص کر مور، ځکه د هغې وس نه راځي په بچي باندې کمزوري یې د هغه خیرو له زور ورکړي. نو بچو له پکار دي ګورې د مور او پلار د خولې نه چې ته خیرې ځان ته ونه باسئ، خیرې ځان ته ونه باسئ، کنه دنیا او آخرت خو به دواړه ډوب شي. او مور او پلار لم احتیاط پکار دی ګورې ښه چې په لږه لږه خبره باندې بچو ته خیرې نه کوي. ډېر زیات احتیاط کوئ ګورې خپلو بچو ته پال اسانه چېرته خیرې مه کوئ، چېرته خیرې مه کوئ. ته خو ما خیرې وکړې ځای به نه قبلېږي، نه نه، ته یې مور یې، ته یې پلار یې، ستا دعا غوښتل یا خیرې غوښتل دا چېرته د بچي په باب کې نه رد کېږي. بچو له دعاګانې غواړئ، خیرې چېرته مه کوئ، ځکه چې څوک د مور او پلار د خیروالی دی هغه ته سزا په دنیا کې هم میلاو شوې ده. د مشرانو ته به پته وي، تاسو ته به معلوم وي څوک چې د مور او پلار خیروالی دی سپېره د دنیا نه تللی دی که نه دی تللی، دنیا هم د هغه سپېره تېره شوې ده. یو حدیث مبارک کې راځي، د بخاري شریف حدیث مبارک کې صحیح حدیث دی. جریج دا په بني اسرائیلو کې لوی عابد تېر شوی دی. جریج دا لوی عبادت گزارو، د خلکو سره میل جول، د خلکو سره ملاقاتونه یې پرېښي وو، ځان له یې په ځنګل کې یو د خټو کوټنۍ رخ کړې وه، په هغې کې به هر ټیم د تورات تلاوت به کوه، د الله په دربار کې به سر به سجود و. دا د الله لوی عبادت گزار تېر شوی دی. د ده یو بوډۍ مور و هغه ورسره اوسېدله. یو ورځ دی په نفلي مونځ باندې ولاړ دی، نفل کوي. مور یې ورته اواز وکړو یا جریج، جریجه دې خوا راشه. دی په مانځه باندې و. یاره مور راته نارې وایي خو زه خو په مانځه یم، مور له لاړ شم که مونځ وکړم. بیا یې ویي به دا مونځ به سر ته ورسوم
چې کله سلام وګرځم چې مور له به لاړ شم که نه دا یاد وساتئ چې کله سړی په نفلي مونځ ولاړ وي فرضي مونځ نه ښه نفلي مونځ باندې ولاړ وي او دې سړي ته یا مور غږ وکړو یا پلار غږ وکړو دا مونځ به ماتوي سلام به ګرځي او مور او پلار له به ورځي دا نفلي مونځ به ماتوي ځکه د مور او د پلار خبره منل دا فرض دی او دا مونځ دا نفل دی دا خو نفل دی دا خو په تا فرض نه دی او د مور او پلار حکم منل څه دي فرض دي نو سړی په نفلي مونځ ولاړ او مور او پلار ورته غږ وکړي دی به دا مونځ ماتوي او زی به مور او پلار لره نو ده دا سوچ وکړو چې یاره سلام به وګرځم بیا به مور له ورشم که نه بیا به مور له ورشم دا ځان له یو مسله ده چې تا نفل مونځ مات کو نو علما فرمایي لازم النفل بالشروع نفل په شروع کولو سره لازم کیږي څه معنا تا د نفلو نیت تړلی و دا خو در باندې اول نه فرض نه لازم نه و که نه خو چې کله نیت دې وتړو اوس در باندې لازم شو نو که مات دې کړو بیا به د دې قضا راګرځئ نفل خو به تا لازم نه و خو چې شروع دې پکې وکړو اوس در باندې لازم شو نو که مات دې کړو وروسته به یې قضا راګرځئ بهرحال جریج دی په نفلي مونځ باندې ولاړ او مونځ مور یې ورته اواز وکړي یا جریج دې خوا راشه دی ووایي زه مونځ به وکړم سلام به وګرځم بیا به وله ورشم اوس مور ته خو پته نه وه چې په جریج په مونځ ولاړ دی نو جریج جواب ورنه کړو د مور د خولې نه خیرې وختې وی جریج نور خو څه نه وامه خو الله دې د هغې پورې مه وژنه چې تر څو پورې دې د کنجرو ښځو مخ نه دی لیدلی دا خیره یې د خولې نه وختله خدای دې د هغې پورې مه وژنه چې د څو پورې درته الله د کنجرې ښځې مخ نه دی ښودلی الله مور یې مړه شوه څه موده تېرېده دی په دغې عبادتخانه کې ځان له عبادت کو یوه زنانه وه هغې د زنا نه بچی وشو د زنا نه بچی وشو خلکو پې رپورټ وکړو بادشاه ته قاضي ته چې دا ښځه بدکاره ده بچی یې شوی دی د دې خو واده نه دی شوی بادشاه ښځه راوغوښته وی بچی دې چا نه شوی دی سړی وښیه